ته یو شعر رایادېږي چې اشنا مې کوس که تور لحد ته زه خیرازه ګرځم، اشنا مې کوس که تور لحد ته زه خیرازه ګرځم، د مینې لافې مې دروغ شولې رښتیا به نه شي. زه چې په دې موقع تاسو د خبرو ووایو نو ما ته د سایل صاحب ډېره پخوانی چې زه لا هلک وم د سایل صاحب یو ډېره پخوانی خبر راته رایادېږي چې دی په یو موقع باندې دغسې د یو ملګري په یاد کې خبره کوله نو دې شروع د دې ځای نه کړې وه چې ما سره نن د لفظونو کات دی نو چې د سایل صاحب غوندې انسان سره د دونه لوی ذخیرې باوجود هغه وایي چې ما سره د لفظونو کات دی نو زه هم سپینګیری شوم او ډېر لفظونه مې ولیکل خو نن زه هم د سایل صاحب هغه خبره بیا تکراروم چې ما سره نن د لفظونو کات دی ځکه چې د موږ نه داسې یو ملګری تللی دی په یو داسې لاره باندې چې هغه ټول عمري لاره ده او هغه یو بل جهان دی او موږ په یو بل جهان کې یو خو موږ دا ګڼو چې دا جهانونه هر څوک دوه دي خو زموږ دپاره یو دي او ځکه چې شاعران ادیبان د لیک او د حرف ملګري د قبیلې خلک چې دي نو هغوی یو بل سره که په هر جهان کې لکه دلته که یو بل نه لرې دي نو هم هغوی ځان یو بل سره نږدې ګڼي. نو د امیر رزاق سایل صاحب په حواله باندې که زه ډېر څه ووایم ډېر څه ولیکم خو دا یو خبره ده چې په دې سړي کې د پښتو ژبې د ادب د طنز و مزاح د یو ښې شاعرۍ د سنجیده شاعرۍ ده او بیا په هغه سنجیده شاعرۍ کې کوم فکر هغه پیش کړی دی بیا په طنز و مزاح کې چې هغه کوم فکر شامل کړی دی او پیش کړی دی او بیا یو کمال دی چې د هغه په آواز د هغه په وینا کې دونه یو ربط چې هغه زه وایم چې د خپل کلام یو حافظ او دغه وجه ده چې لکه د هغه په کلام کې چې څونه خواږو نو د هغه په آواز کې هم هغه خواږو کړي او موږ ټول عمر د لفظونو منافقتونه کوو چې دې حالاتو ته ګورو چې موږ په مړونو باندې خپل ملګري درنه او یادوو حالانکه موږ سره ډېرې موقع شته چې موږ په ژوندون خپل ملګري خپل مشران او خپل دغه بنیادونه محفوظ وساتو او دې درانه کو نو دا به د لفظونو منافقت نی دا به زمونږ د ذهنونو د نیتونو منافقت نی باید چې موږ د دې منافقتونو د دې روایتونو نه بهر روزو او هغه خلک چې د هغې په بنیادونو کې یو ډېر لوی منډه ده ډېره لویه ستړیا ده ډېر لوی سټرګل دی ډېر لوی جدوجهد دی نو باید چې د هغې موږ ډېر قدر وکړو هغې په ژوندونې محفوظ کړو په مړونې خو یو څو روایتي خبرې دي چې هغه به زه هم کوم مشران به هم کوي ملګري به هم کوي یو درد شته درد به وي او دا کمې به وي اکثر چې زه دا خبره اورم چې یاره دا خلا نه پوره کېږي نو خلا شر نه پیدا کېږي دا موږ هم روایتي خبره کوو چې دا خلا به څنګه ډکېږي خلاګانې په هر دور کې بس راځي او پوره کېږي دا یو دغه خبره ده چې دا به کېږي خلا راځي او خلا پوره کېږي خو دا څنګه پوره کېږي لکه اوس د امیر رزاق ساحل دا خلا څوک په پوره کوي نو دا نشو ویلی چې هغه به همداسې شخصیت وي همداسې فن به هغه کې وي همداسې زور به په هغه کې وي همداسې د لفظونو هغه صداقت په هغه کې وي همداسې د فکر او د نیت او د ملګرتیا او د دغې لارې د دغې دونه لوی سفر هغه ستړیا او هغه دومره همت په هغه کې وي نو دا بیا یو خلا دی چې دا بیا نه پوره کېږي او زه په یقین سره وایم چې زه اکثر د یو څو علاقو د ټولو ملګرو د شاعرانو ادیبانو دغه ته خفه کېږم خو خصوصا د ملکنډ او د صوابۍ د ادبي د ادبیاتو د ملګرو د شاعرانو ادیبانو د تنظیمونو د سیاسي ملګرو د دې هغه ملګرتیا ته زه ډېر زیات خفه کېږم زه وایم چې کاش چې زه د ملکنډ وې کاش چې زه د صوابۍ وې چې کم زور او کم مینه او کم محبت او کم درناوی او کم احترام په تاسو کې دی او تاسو څنګه خپل ملګري نازولی دي نازوی او دا موږ د هغې ثبوت دا دی چې دلته ناست نو زه د امیر رزاق ساحل د بچو ته دا وایم چې لکه چې تاسو یوازې نه یې خو دلته چې د ملګري دا کومه خبره وکړه چې د ده لیکونه د محفوظ وساتلی شي نو زه دا خبره کوم چې لکه د سایل صاحب غوندې د خالق زیار صاحب غوندې
د مکرم سبا د دې نورو ملګرو د پر سبحان عبید د نور ډیر ملګری دي چې نمونه لکه ما سره بیا اوس بیا په هغه دغه کې ونه ساتلی شم خو ملګري د ملکان دا د دې دپاره یو ډېر لوی چیلنج و او اوس هم دی چې دا صاحب شاه صابر غوندې شخصیت نورو خلکو ډېر وخوړو هغه تاسو ته ټولو ته پته ده ټولو ته معلومه ده چې هغه په کومه طریقه وخوړلی شو اوس هم هغه خوړی شي او ډېر په بېدردۍ سره او ډېر په زړورتیا سره هغه خوړلی شي نو چې د صاحب شاه صابر غوندې سړی د ساحل صاحب په موجودګۍ او په ژوند کې ستاسو د دې دومره قوي ملګرتیا په ژوند کې هغه داسې شخصیت خلک خوري نو دا تاسو د ټول په دې خبره باندې پوه شئ موږ د ټول په دې خبره باندې پوه شو چې موږ به دغسې دا خلک خوري نو موږ به ورته ګورو باید چې لکه موږ ونه ګورو موږ د دغې خولو نه دغه خوراک روکاږو او دا زموږ ملګري چې په کوم زیار باندې دغه ژوند تیر کړی دی دغه لیک یې کړی دی چې دغه محفوظ وساتو نو دغه حل به دغه مې د امیر رزاق ساحل امیر رزاق امیر صاحب موږ ورته ساحل په دغه زه اوس هم زما خولې ده چې دعا کې هم راځي نو زه امیر نه وایم ځکه یو خو د دې امیر د ټکي نه زما هسې یو دغه دی او بله خبره دا دی چې امیری چېرته دي دا زمونږ یو داسې فقیر ملګری داسې ملنګ ملګری او یو داسې پښتون ملګری دی یو داسې ستړی سفر ملګری چې موږ ته اوس هم په هغې نظر او په هغې خیال او په هغې فکر او په هغې نوم او په هغې شناخت ورته ګورو نو زما خولې ده ځکه هغه نوم بیا راځي نو زه دا وایم چې د بچو ته وله وایم چې دا یوازې د دې د بچو خبره نه ده د دې د بچو خبره خو به دا دی چې لکه د هغه ناچاپه څیزونه به د ده په کور کې پرتي خو دا د دې ټولو ملګرو چې ساحل صاحب یې مشري کوي او دی د دې ټولو تجربو نه وتلی دی په دا ټول یو غل پیژني هم غل پیژني هم د غل مل پیژني او باید چې لکه هغه تاسو ته دغه غل او مل ټول واضح کړي او دا په دې باندې خبره باندې تاسو پوه کړي چې کوم لفظونه د چا دي هغه یوازې د دې ځای نه باید چې هغه لفظونه موږ محفوظ وساتو د دې مثال او د دې مطلب به دی چې موږ خپل ځان محفوظ ساتو ځکه چې سبا زه هم داسې کیدی شم او سبا به که زه ستاسو نه مخکې شم نو تاسو به ما هم په دغه روایتي لفظونو یادوئ خو لکه د هغې روایتي لفظونو نه ښه خبره دا ده چې لکه موږ خپل ملګري موږ یو بل په لفظونو کې نه په عمل کې محفوظ وساتو دا به ډېره ښه ډېره مننه ډېر تشکر